ننګرهار مومندرې ولسوالۍ اړوند ګردېګاوس لنډي خبر سیمه کې د قمر خیریه بنسټ له لوري د منګل لومړني ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. د پرانیستې مراسمو کې د ننګرهار پوهنې رئیس له یاد خیریه بنسټ څخه د مننې ترڅنګ وویل د دې ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول یو اړینه اړتیا وه چې په خبره د تعمیر له جوړولو سره به زده کوونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. الحمدلله په داسې ځای کې چې اشد ضرورت و دی دغه خلکو ته د شاګردانو ته یو تعمیر الحمدلله جوړوي او پلان یې د دغه افتتاح الحمدلله موږ په الحال کو موږ ډیره مننه ځنې کو چې رښتیا واقعیت د خلکو لوی خدمت وکړو د خلکو نه هم الحمدلله دا ده چې څنګه چې د دې تعمیر او بادي د دې ساتنه هم ضرور ده دغه تعمیر ته باید توجه وکړو که خپل کور غوندې داسې وځکه د بچیان پکې اوسیږي. د قمر خیریه بنسټ د ننګرهار مسؤل وایي په دغه ودانۍ 40,000 امریکایي ډالره لګښت راځي او د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. ان شاء الله تعالی دغه ښوونځی به په 3 میاشتو کې به تکمیلیږي او 40,000 ډالر بودیجه ورته فی الحال ځانګړې شوې ده. دغه تعمیر چې جوړیږي دا به ان شاء الله تعالی 6 درسي خونې به یو به پکې ادارې او یو منظم تعمیر به ان شاء الله. د منګل لومړني ښوونځي سرښوونکی وایي د ودانۍ د نشتون له امله زده کوونکو له شنه اسمان لاندې زده کړې کولې او له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې په خبره د ودانۍ په جوړولو سره به درسي بهیر له خنډ او ځنډ پرته پر مخ وړل کیږي. دا مکتب چې تاسیس شوی دی تقریبا 1488 کال کې تاسیس شوی دی. د هغې نه را په دې خوا تقریبا 19 کاله موږ په باد و باران کې او په سختیو او په مشکلاتو کې د دواړو سرکونو په منځ کې ناست وو او خپل تدریس ته ادامه ورکوله. خو اوس لله الحمد د قمر خیریه بنسټ له طرفه زمونږ دغه ستونزه او مشکل حل شو او د تعمیر چارې انشاءالله چې پیل کیږي. دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له دې وړاندې ننګرهار کې 2 نورو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې کړې دي.